الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه شموس الفضل وأعلام الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم مسلمانانو، یو سورج مخ کې د بعضی ملګرو په تقاضي سره چې هغې وي چې د اعتکاف په حوالې سره زنانو د اعتکاف په حوالې سره لږ وضاحت ضروري و. د هغې ملګرو په خواهش سره موږ یو مختصر غونې ویډیو کلیپ وکړو. زموږ د هغې ویډیو کلیپ مقصد هغه د هغو ملګرو هغه غلط فهمي لرې کولو یا د هغې چې کوم اشکالاتو د هغې وضاحت کولو. زمونږ د هغې وضاحت مقصد په چا باندې تنقید نو او نه د چا په ذات باندې تنقید و، یعنی اصلي مقصود د هغې نه د خپلې مسلې وضاحت و. بهرحال زمونږ یو ورور هغې باندې خپل رد عمل ظاهر کو او هغې حوالې سره هغې یو کلیپ وکړو. په هغې کلیپ کې هغې خپل څو وضاحتونه پیش کړل په دغه حوالې سره. اگر چې زمونږ مخکنی ویډیو مقصد خو مقابله بازی وغیره نه وه، خو چونکې زمونږ د غرور په دغه حوالې سره چې دغه ویډیو کړو په موږ باندې د دې جواب بیا ضروري شو. اوس هم زمونږ مقصد د چا په ذات باندې تنقید، د چا د ذات تنقیص یا د چا توهین نه دی. د مسلې تر حده به انشاءالله موږ خپله مسله واضحو او زمونږ دغه محترم رور چې کوم اشکالات پیش کړي دي د هغې وضاحت به کوو. نو بغیر څه د تمهید نه زه د دغه رور چې کوم اشکالات دي هغه پیش کوم او د هغې جواب انشاءالله موږ ورکوو. اولنۍ خبره چې دغې مولي صاحب کړې ده هغې دا کړې ده چې دا موږ کوم روایت ذکر کړی دی د حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها چې هغې مجاورت کړی په صبیر کې، نو هغه زیات زور بار بار دا خبره ذکر کړې ده، بار بار دې خبرې زور ورکړی دی چې محدثینو دغه روایت په باب د اعتکاف کې نه ذکر کړي، په نور ابوابو کې ذکر کړي. او بل چې ابن حجر رحمه الله د مجاورت نه دغه کې قیام اقامت مراد غستې چې هغه معنی په مقیمتون سره کړي ده. نو د دې خبرې جواب خدا دی چې آیا محدث یو باب ترجمه الباب کې دی او ال د کې روایت ذکر کی، نو آیا د دغه ترجمه الباب نه علاوه بل معنی اغستل شرعا یا عقلا دا محال دی یا دا ترجمه الباب منصوص دی چې دین علاوه بل معنا به موږ نشو غسته؟ دې د پاره دلیل پکار دی. ځکه په نور روایتو کې چې موږ ذکر کړی د مخکې روان دي ان شاء الله چې په هغه کې لفظ د اعتکاف ذکر دی. نو چې کله لفظ د اعتکاف ذکر شو نو دې کې بیا نور قرائن ته ضرورت نشته. زموږ استدلال د لفظ د اعتکاف نو د ترجمه الباب نه نو ترجمه الباب د یو محدث خپل فهم ویغه منصوص نه وي. بهرحال په هغه روایتو کې چې کوم نور ذکر کړیو د مصنف او د غرنګي د مسند امام شافعي رحمه الله او د سنن کبرا وغیرہ مخکې موږ رستو هغه ذکر کوو ان شاء الله چې کې صراحت سره لفظ د اعتکاف راغلی. نو الدغه قرینه د دغه خبره چې دلته کې د مجاورت نه مراد اعتکاف دی. نو کو یو محدث هغه خپل باب کې په دغه باب د اعتکاف کې نوی ذکر کړي نو بیا هم د زموږ لپاره مضر نه دی. او د دې یو آسان مثال به تاسو دا وایم چې امام بخاری رحمه الله لومبنه باب کې باب بدء الوحی پای کې حدیث ذکر کړی دی انما الاعمال بالنیات. اوس دغه حدیث د ترجمه الباب کې باب بدء الوحی او حدیث راوړی دی انما الاعمال بالنیات. نو آیا که چرته یو انسان انما الاعمال بالنیات نه په تصحیح د نیت باندې دغه روایت استدلال کوي، نو موږ بل دغه دا چې دغه باب دغه حدیث چې د امام بخاری رحمه الله او باب بدء الوحی کې ذکر کړی، لهدا دینه موږ تصحیح د نیت باندې استدلال نشو کولی. دا خبره غلطه ده. زما په خیال دې خبرې زیات وزن نشته، نو دی باندې موږ ډیر زیات ټیم نه اخلو. بل دا که چرته د ترجمه الباب تاسو په نس دومره اهمیت وي نو تاسو ډیر شی روایت لکه زب یو آسان مثال درکم چې کم د تراوح متعلق کم روایت دي هغه اکثر محدثینو لکه امام بخاری رحمه الله کتاب التهجد باب قیام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره، مسلم باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، ابو داود باب صلاة الليل،
ترمذی باب ما جاء في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. نو دلته کې غي ترجمه الباب یو خېدي او زمونږ دغه حضرات دغه نه استدلال بیا د تراوو کوي. نو د صلاة الليل نه بیا په قیام رمضان باندې استدلال کول باوجود د دې چې الله کې ترجمه الباب بیل او استدلال تاسو بیل کوي. نو دی وجنه د ترجمه الباب په بنیاد باندې د یو حدیث نه یو معنی اغستل چې پای کې قرائن موجود وي بلکې واضحه پای کې خبر موجود وي دا اغستل څه غلطه خبره نه ده او نه دا څه منسوسه ده چې ګنې دین موږ بل معنی نه اخلو. بهرحال دا اعتراض دوره وزن نو د ډیر ټیم نه اخلو. مولوی صاحب دې سره یو بل خبره هم په دغه حواله سره وضاحت وکړي چې تاسو به دې تسلی وشي. مولانا عبدالقادر حصاروی فتاوی حصاریہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 88 کی ترجمہ الباب متعلق ہے سے فرمائی ہوئی خلاصہ کلام یہ کہ کسی محدث کی محض تبویب سے دھوکہ نہ کھانا چاہیے. وہ یہ محدث باب کی خود و ترجمہ الباب کی خود تشپ باب بانی مت روزہ جب تک حدیث اس دعویٰ کے مطابق نہ ہو جو اس کے تحت میں ذکر کی گئی ہے. درسو پوری اغا حدیث اغا دعوی مطابق نیچ تک کم دعوی مطابق اغا لاندې حدیث ذکر شوی. نو معنا دا چې مولانا عبدالقادر حصاروی تاسو سلفي عالم دی هغه وایي چې د ترجمه الباب او د محدث په ترجمه الباب باندې بس ترتیب نه تیروزي دینه په بل معنا غستل کیږي ممکن وي چې شرعي او عقلي استحاله نه وي هغه تاغستې شي. مولوی صاحب الله دې چې په دې خبروم تعالی پوه کړو. دغه خبر زموږ ضرور دا کړی و چې دغه روایت چې کومه ذکر کړو د امام بخاری رحمه الله د حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها دی وی چې دغه روایت نه خو ابن بطال استدلال کړی دی د دې خبرې چې دینه د زنانو اعتکاف د جمعتون نه بهر جایز دی ودینه دا استدلال ابن بطال کړی دی. خو ورسره دی وی چې دا د ابن بطال استدلال دی دی معنی علامه ابن حجر رحمه الله تعقب کړی دی. نو دین معلومه شو چې د علامه ابن حجر رحمه الله دا تعقب د دین معلومه شو چې د ابن بطال رحمه الله دا استدلال غلط دی. نو ټول ناول خبره خدا ده چې علامه ابن حجر رحمه الله استدلال کړی دی دلیل نه پیش کړی هغه استدلال کړی دی او رائے هغه پیش کړی د علامه ابن بطال په مقابله کې. زموږ د پاره دواړه د سر تاجونه دي ویل کبار محدثین دي دواړو د امام بخاری رحمه الله د احادیث شرح کړی ده. نو کله یو امام رائے مونږ اخلو او د بل رائے مونږ پریدو نو د یو رائے اغستل او د بل رائے پریخل دا خو تقلید دی. نو دی وجنه د یو امام رائے سره په دی وجه رد کول چې پلاني امام د دینه دا معنا غستی ده یا هغه د تقلید کړي دا خبره غلطه ثابته کړي ده نو دا خبره غلطه ده. دلته کې بیا مولوی صاحب عبارت نقل کړي دي د علامه ابن حجر رحمه الله د فتح الباری نه چې واستنبط منه ابن بطال الاعتکاف في غیر المسجد چې علامه ابن بطال د دینه د جمعتون نه بهر په اعتکاف باندې استدلال کړی دی استنباط کړی دی لأن سبيرا خارج عن مکه چې سبیر دا د مکې نه خارج دی. بیا مخکې پکې دی فرمایي چې لکن يلزم من اقامه عائشه هناك انها ارادت الاعتکاف. علامه ابن حجر رحمه الله فرمایي چې د حضرت عائشه چې دغه کې کم اقامت کړي دي سره دا لازمي چې دغه کې اعتکاف نیت کړي. یو خبره خدا ده چې علامه ابن حجر د دې حدیث نه اعتکاف اخلي یو دې سره لازمه چې دینه معنا د اعتکاف وغستې شي د مجاورت نه. مولوی صاحب لومبنه زور په دې خبر راوستي چې مجاورت مطلق ذکر شي نو دینه مراد اعتکاف ني او دلته کې بیا دا خبره د امام علامه ابن حجر رحمه الله دا خبره ځان ته پیش کړی ده. خدا سوچ نه کړی چې علامه ابن حجر رحمه الله دا عبارت زما خلاف روان دي ځکه چې هغه سوی لكن يلزم من إقامة عائشة هناك أنها أرادت الاعتكاف ويسلمنا سوي سلمنا ويمن دامنو. مولوی صاحب دلته کې عبارت غلط ویل سلمنا ویل سلمنا په ما باندې اعتراض کړی دی د سبیر په حواله سره. نو سبیر خو چون کې دی یو مکان نوم دی او د مکان په نومونو کې انسان نه اگې پیچھے کې دی شي لکه څنګه یو مشهور اهل حدیث عالم دی نوم ناخلم ځکه ما ول ویل زما مقصد د چا بذات تنقید نه دی هغه د تلخیص الحبیر نو مغه تلخیص الحبیر. نو دا انساني غلطۍ دي بلا کتابونه دي او د کرنګ مکانات ډیر شي دي غلطي هغه وی چې کم د قواعد په امور کې شي نو د مکانات نمونه دا په قواعد نه دي ثابت دا سماعي دي او دا صيغه دا په قواعد سره ثابت دي. مولوی صاحب نو دلته کې سلیم نه دي سلم نه دي
نو علامه ابن حجر فرمای سلمنا لكن لعنها اتخذت في المكان الذي جاورت فيه مسجدا اعتكفت فيه. وی ممکن ده چې حضرت عائشه صدیقه چې کوم ځای کې مجاورت کړو نو دغه کې دی جمعات جوړ کړو په جمعات کې د اعتکاف کړو هغه د اعتکاف معنا اخلي. نو دی وجنه ستاده خبره چې د مجاورت نه مراد اعتکاف نه دی. نو علامه ابن حجر اعتکاف غست نو دغه دلیل دغه عبارت تازان د بر دلیل په تور پیش کړی دی. حالانکه دی کې علامه ابن حجر معنا د اعتکاف غست دی. نو چې علامه ابن حجر معنا د اعتکاف غست دی نو د علامه ابن حجر دغه معنا غستل بغیر د دلیل نه دا څنګه ستاسو لپاره دلیل شو؟ حالانکه د فتاوا نظریه مطابق د صحابه فهم حجت نه دی نو د محدث فهم بیا څنګه حجت شي ستاسو لپاره؟ بل خبره دلته کې دا کې چې علامه ابن حجر رحمه الله به احتمالات ذکر کړی دي. نو مولوی صاحب لومبه خبره خدا چې مسله په احتمالات نه ثابتېږي، په احتمال نه په استدلال به ثابتېږي، په دلایل به ثابتېږي. علامه ابن حجر رحمه الله دلته کې فرمایي چې شاید لعلها اتخذ مسجدا، شاید چې حضرت عائشه صدیقه دغه کې جمعات جوړ کړي، یو جمعات نیولي. لومبه خبره خدای چې دا په لعل سره ذکر کړي دا احتمال دی، احتمال دلیل نه دی. او بل خبره دا ده چې په دغه روایتو کې راویان دومره وضاحت کوي چې قبه ترکی خیمه ده او درع مورده ګلابي صادر دی. د ګلابي صادر او د خیمه ذکر کیږي، د جمعات ذکر نه کیږي. نو موږ ډیر په احترام سره دا خبره کوو چې د علامه ابن حجر رحمه الله دا خبره قابل غور دي، ځکه چې یو صرف احتمال ذکر کړی دی، احتمال دلیل نه دی. بل خبره ده چې حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها هغه نظر منل د اعتکاف په صوبیر غر باندې په جمعات کې نه روایتو کې وضاحت سره راغلي صوبیر چې په صوبیر بیا معنا غلطی کیږي چونکی الله په زما په جو مې چړاو د صوبیر سبیر تا تصحیح کړی ستاسو ډیره شکریا. نو هغه اعتکاف کړو په غر د سبیر باندې په جمعات د سبیر کې نه په روایت کې وضاحت د جمعات نشته د سبیر دی. بل دا وی چې دا مسجد نبوي کې بځای شاید چې نو مهیا ورته ځکه چې دا اوس دې زمانہ کې لکونو پټه دی او هغه زمانہ کې په لکونو پټه نو دا خبروم اس یو ډکوسل ده. ځکه چې کله یو طرف د استدلال کوي د امهات المؤمنون په اعتکاف باندې چې هغه اعتکاف په مسجد نبوي کې کړو نو چې هغه وخت کې جمعات په لکونو پټه نو د خلکو په لکونو او بیا په داسې حالاتو کې چې ام المؤمنین ته بیا په جمعات کې په مسجد نبوي کې ځای نه ملاوي نو دا خو د زما په خیال له صحابه کرامو او د جماعت باندې سبي خوندغه خبره چې دغه موجود ام المؤمنین ته په جمعات کې ځای نه ملاوي. بل خبره دا ده چې دا روایت ابن جریج د عطا روایت کړی دی او عطا خپل تل حضرت عائشه صدیقه سره ملاقات له او د ابن جریج او د عطا د خبرې د سوال جواب متعلق شوی د اعتکاف په غر باندې د اعتکاف باندې چې یعنی غر کې اعتکاف څنګه دی نو د دې چې کوم یو بل سره سوال جواب شوی دا په غر کې اعتکاف باندې شوی دی په جمعات کې نه دی شوی. نو دې وجنه دا خبره کول چې دې شي جمعات نه د دې خبرې څه بنیاد نه جوړیږي. بل خبره پکې دا ده کچرتا دغه ځای کې حضرت عائشه صدیقه جمعات نیولې او په جمعات کې په سبیر کې اعتکاف کو نو بیا خو عبدالرحمن ابن ابي بکر رضی الله تعالی عنہ چې کله دا منکوله او هغه ورته وی چې اسنه خلق دا ځان الا خلق ځان سنت او طریقه جوړ نه کی نو کچرتا دغه ځای کې جمعات وې نو په جمعات کې خو بیا د ناجایز اندیشه ونه خطر ونه بیا خو هغه اجازه ورکړو هغه اجازه نه ورکړو په دې وجه نه ورکړو نو دې وجه نه په جمعات کې اعتکاف اسیم سنت دی. زمون خبره په غیر د مسجد کې نه نو چې کله عبدالرحمن بن ابي بکر دا د منع کړی و نو په دې وجه منع کړی و چې دغه کې جمعات نشته نو لہذا معلومه شو چې دغه کې جمعات نو موجود. علامه ابن حجر رحمه الله چې کوم دغه اشکال ذکر کړی دی نو دغه اشکال څه دومره وزن نشته. بل خبره مولوی صاحب کړل چې مجاورت نه مراد مطلقاً اعتکاف نه دی بلکې دې سره چې کوم ځای کې کرینه وي نو الته به اعتکاف مراد دی. او آیات ذکر کړل ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد وی مجاورت په جمعات او غیر جمعات دواړو کې جایز دی. مولوی صاحب خبره دا ده چې مونږه صرف لفظ د مجاورت نه استدلال نه دی کړی بلکې ډیر شی روایت داسي چې به کې لفظ د اعتکاف صریح راغلی پر روایت تاسو جرح کړی دا غیبه وضاحت او تفصیل سره. خبره دا ده چې مونږ لفظ د مجاورت نه استدلال نه دی کړی هغه د لپاره مونږ د بخاری شریف چې دا کوم روایت پیش کړو دا به تور نظیر او تایید پیش کړی دی. مونږ د اعتکاف استدلال چې د روایت نه کو هغه د لفظ د اعتکاف نه کو دا خبره یاد ساته لکه داغي د لپاره رومبنه مسند شافعي باغی کې اخبرنا الشافعي سند شروع کړل سندونو زنام بیا ټایم لګي ذهبت انا وعبيد بن عمير الى عائشه وهي معتكفه في سبير فسالناها معتكفه لفظ راغلی مولوی صاحب. دویم سنن کبرى البيهقي کې
ذهبت انا وعبيد بن عمير الى عائشه وهي معتكفه في سبير حدیث نمبر 19937 معرفت السنن والآثار کی اغم فرمائی وهي معتکفة فی سبیر حدیث نمبر 19524 مصنف عبد الرزاق اغم معمر ایوب ابن ابي مليكة اعتكفت عائشة بين حراء وسبير فكنا نأتيها وعبد الله يأمها مولوی دا تقریبا څلور روایت ما ذکر کړل چې په دې کې لفظ د اعتکاف راغلی نو ما استدلال د لفظ د مجاورت نه دی کړی ما استدلال د لفظ د اعتکاف نه دی نو دی وجنا چې تاسو کوم خبر کړی و چې دا ته په خشاک باندې ولاړم الحمدلله د په دلایل باندې ولاړم په خشاک نه ولاړ د صحابه او آثار ته د خشاک نسبت مولوی صاحب دا خبره نه ده علماء د شان خلاف ده بل خبر اعتراض مولوی صاحب دا کړی دی وای چې د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها د اعتکاف باره کې کم ځای کې ذکر دي چې د رمضان اعتکاف او معنی دا چې دا مولوی صاحب ستا خبرو کې تضاد دی یو طرف ته وای چې دا د سره اعتکاف نو مجاورت بل طرف ته دا احساس ورکای چې ګنې دا رمضان ور اعتکاف نو او بیا دی ویل چې د اعتکاف درې قسمونه دي واجب او سنت او جایز او دا خبر دی مخکې نه چلولې نو مولوی صاحب اول خدا خبر واضح شي چې دا ستا نظام سره په مطلق اعتکاف کې دا یا په جایز کې دا یا په واجب کې دا اول داوی تعیین پکار دی او بل دا ستا پرز مې مطلقاً د اعتکاف د پر جمعات شرط دی نو کبل پرز د حضرت عائشہ صدیقہ د اعتکاف مونږه نفلی اعتکاف وګڼو جایز اعتکاف وګڼو نو بیا هم انتم عاکفون فی المساجد نه دا خلاف واقع کیږي نو دې د وجنه دا خبره ټیک نه ده بل واجب او د سنت او د جایز او دا تقسیمات چې دي نو دا بلا دلیل دي ځکه بقول شیخ امین الله شیخ محترم فتاوی الدین الخالص کې دې مې ډېر تفصیلی بحث دی چې دا تقسیمات چې دا درسته زمانی دا بدعات دي او په هر حال هغه طرف ته نظم بل اعتراض د مولوی صاحب داو چې امام عبدالرزاق مدلس دی امام عبدالرزاق مدلس دی د امام عبدالرزاق رحمه الله بارکی او د محدثینو ډېر تفصیل موجود دی چې هغه د توثیق کړي دی لکه د امام عبدالرزاق شاګرد امام احمد ابن حنبل رحمه الله هغه من سمع من الكتب فهو اصح وی چا چې د عبدالرزاق د کتابونو نه احادیث واورل نو دا روایت ډېر صحیح دي تهذیب الکمال ورپسې وګورم مولوی صاحب علامه ابن حجر رحمه الله په مقدمه فتح الباری کې لیکلي دي من سمع منه بعد ما عمي فليس بشيء وما كان في كتبه فهو صحيح وی چا چې د عبدالرزاق نه د نابینا کېدو نه بعد کم څه اورېدلي دي نو وی هغه ټیک نه دي خو چې کم دغه په کتابونو کې کم روایت دي فهو صحیح هغه صحیح دي امام بخاری رحمت الله علیه په تاریخ کبیر کې او د قرنګي امام ذهبي په میزان الاعتدال کې دا ذکر کړی چې ما حدث عنه عبدالرزاق من کتابه فهو صح چې عبدالرزاق رحمه الله چې د خپل کتاب نه کوم روایت ذکر کړي نو هغه ټول کې بهتر دي نو موږ چې کوم روایت ذکر کړي د عبدالرزاق رحمه الله د مصنف یې دغه کتاب نوم ذکر کړي او دا څنګه ابن حجر رحمه الله په لسان الميزان کې لیکلي انما الكلام في الاحاديث التي عنده في غير التصانيف فهي التي فيها المناكير وی د عبدالرزاق په هغه روایتو کې کلام شته چې کوم دغه تصانیفونه بهر دي په نورو کتابونو کې دي باقي کې مناکیر شته دغه په مصنفاتو کې چې کوم دي پای کې سنشتي نو ستا خبره مولوی صاحب چې د عبدالرزاق مدلس دی راځه په دغه باندې خبره کوو دا یو فضول اعتراض چې امام عبدالرزاق مدلس دی ځکه چې مخکې موږ ذکر کړل جمهور محدثین او ائمه د جرح او تعدیل چې کوم دي په قول استا علامه ابن حجر رحمه الله چې هغه د جرح او تعدیل امام دی هغه د امام عبدالرزاق توثیق کړی دی تعدیل کړی دی او رستو بعض محققین د عبدالرزاق رحمه الله باندې تدلیس عیب لګولې دي نو علامه ابن حجر په طبقات المدلسین کې امام عبدالرزاق په مدلسینو کې شمار کړی دی خو دې سره سره هغه غوړي یو خبره کړې د مولوی صاحب خبره څه کړې ده طبقات المدلسین په څیر مولوی صاحب حافظ زبیر علیزی صاحب هغه په طبقات المدلسین باندې تحقیق کړی دی تا غالبا دغه د فتح المبین حوالو پیش کړی و علامه ابن حجر رحمه الله فرمای عبدالرزاق ابن الهمام الصنعاني الحافظ المشهور متفق على تخريجه وی د په تخریج باندې ټول علما محدثین متفق دي وقد نسبوه بعضهم الى التدليس وی بعض کسانو د نسبت تدلیس ته کړی دي بعض کسانو د جمهور په مقابله کې د بعضو د خبرو سره حیثیت نشته مولوی صاحب تعریف اهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس دغه طبقات المدلسين دغه نوم باندې دغه کتاب دی بل خبردار د مولوی صاحب
چې امام عبدالرزاق خپل د خپل تدلیس نه د برات اعلان کړی دی. لکه علامه ابن حجر رحمه الله د امام عبدالرزاق نه خپل دغه کلام نقل کړي په دغه طبقات المدلسین کې. هغه فرمایي چې حججت فمكثت 3 ايام، ما حج کو 3 ورځې زه هلته کې سارم 3 ورځې مې تېرې کړي. لا يجيئني اصحاب الحديث، وي ما سره چې کوم اصحاب الحديث علماء حديث هغه به ما اخوان نه راتل. فتعلقت بالكعبه، نو زه د خانه کعبه د غلاف سره ژوند شم. فقلت يا رب مالي اكذاب انا ام مدلس انا، چې یا الله زه دروغجن یا الله زه مدلس یم، ولې دا خلک مال راځي د خپل تدلیس برأت په خپل کړی. فرجعت الى البيت فجاءوني، وې چې بیا بیت الله تعالی وی مات ټول علما رال. طبقات المدلسین د ابن حجر صفحه نمبر 71 کې دا خبره ذکر د ما سره، چونکې دی وخت دلته کې بل ځای کې ناس ما سره دا کتاب نشته، مولانا بشارت صاحب په مکتبه کې پروت دی، الته کې ما کتلې دي. نو کو تاسو سره نینو الته بیا تاسو ولته رجوع کولی شي. دویمه خبره دا د مولوی صاحب د امام عبدالرزاق تدلیس کومنګ اومنو بالفرض د جمهورنا علی الرغم، جمهور دغه توثیق کړی دی، بیا موږ ومنو، بیا هم په دې کې نقصان نشته. ځکه مولوی صاحب چې علامه ابن حجر امام عبدالرزاق په طبقه ثانیه کې شمارلې، او دا هغه طبقه ده چې د دې تدلیس هغه برداشت کولی شي مولوی صاحب. او د داسې قسمه مدلسینو نه ګور د صحیحین روایت هم ډک دي، صحیحین دغه قسمه روایتونه ډک دي چې کم د طبقه ثانیه مدلسین دي. علامه ابن حجر رحمه الله خپل په دغه طبقات المدلسین کې وایي الثانيه من احتمل الائمه تدليسه، وي دیمه طبقه د مدلسینو هغه چې ائمه د حدیثو هغه د دې تدلیس هغه قبول کړي دي، هغه ست دي. واخرجوا له في صحيحه، او په خپل صحیحو کې د دې روایت دغه تخریج کړي دي. لامامته وقله تدلیسه، یو د دې د وجه چې دا د احادیث امامان دي، بل دي تدلیس قلیل تدلیس ته بده کی. او بیا په مثال کې لکه سفیان ثوری رحمه الله او ابن عینه رحمه الله ذکر کړی دي، او بعینه دقه عبارت مولانا محب الله راشدی سے په مقالات راشدیه کې ذکر کړی دغه عبارت، هغه پس یو ګورې مولوی صاحب. دیمه خبره دا د مولوی صاحب سوره منټو شو